سلامونه وخت مو په خیر د زیرو نیوز څلرویشت سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. پنجشنبه د 1415 هجري لمریز کال د غوی 24مه او د 2026 زیږدیز کال د می 14مه ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې د کابل ولایت د بدن ښکلا او فټنس ملي فدراسیون د لوري د لویدیځ زون د 40 کلبونو 193 ورزشکارانو ترمنځ د بدن ښکلا او فټنس ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ په دوو برخو کې ترسره کیږي چې په پیله کې به یې سلطنت د کابل ښار د لویدیځ زون په کچه د بدن ښکلا او فټنس لوبډلې ته وټاکل شي. د لوګر کرکټ امریت له لوري په دې ولایت کې د سبت کلبونو ترمنځ د انټر کلب یو ورځنۍ سیالۍ وشوې. دغه سیالۍ د 21 کلبونو ترمنځ ترسره کیږي چې شاوخوا 3 میاشتې به دوام وکړي. د یادولو ده چې دغو سیالیو غوره لوبغاړي به د کورنۍ کرکټ 2مه درجه ولایتي سیالیو ته لار ومومي. د کونړ کرکټ ادارې له لوري په دې ولایت کې د ثبت شویو کلبونو ترمنځ کرکټ سیالۍ پیل شوې. په دغو سیالیو کې 14 بېلابېل کلبونو ونډه اخیستې چې د 3 میاشتو په موده کې به خپلې سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي. او د نړیوال سپورټ له ډګره وروستی خبر همدا چې رویل چلنجرز بنګلور لوبډله د جدول سر ته پورته شوه. د هند کرکټ غوره لیګ په 50مه لوبه کې رویل چلنجرز بنګلور لوبډلې وشول کولی چې د کلکټي 193 منډې هدف پوره کړي او په 14 مجموعي نمرو د جدول سر ته پورته شي. په دې لوبه کې آر سی بي لپاره ویرات کوهلي 115 منډې جوړې کړې. سپورټي خبرونه هم دومره و په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونه د الله پامان.